بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې. بیا هم د آینس په کچه فعلونو ته په دې ویډیو کې دوام ورکوو. درې پنځوسم نمبر ورب دی تجربه کول یا ورڅخه تېرېدل د تجربې په شکل باندې. نو دې ته وایي ایرلیبن. که موږ وایو ما په ژوند کې ډېر څه تجربه کړل، دا به څنګه وایو؟ Ich habe im Leben viel erlebt. Erleben regelmäßig ورب د haben استعمال کیږي، hat erlebt پرفیکٹ زمانه کې استعمال ده او دا یې هم present conjugation. څلور پنځوسم نمبر ورب د موږ وایو چې په پام کې نیول یا رعایت کول، توجه کول یو شي ته. اوس که وایي ډیوډ ما ته توجه نه کوي. David beachtet mich nicht. نو ډیوډ ما ته توجه نه کوي. نو regelmäßig ورب د haben استعمال ورسره کیږي، hat beachtet د دې. پنځه پنځوسم نمبر ورب د کارول یا استعمالول. benutzen. اوس که تاسو څوک پوښتنه کوي تاسو کوم رقم یا کوم ډول شیمپو کاروئ، نو څنګه به وایي؟ Was für ein Shampoo benutzt du? benutzen regelmäßig ورب د haben استعمال کیږي او benutzt د دې participle 2 د im present conjugation. هدیه کول، پیسې ورکول، لکه بیل یا یو څه. bezahlen. اوس که وایو پټوه دې په خپل ځای کې ده، ما له د مخه پیسې ورکړي دي، په هوټل کې موږ ناست یو، خپل ملګري ته وایو نو چې lass den Geldbeutel stecken. Ich habe schon bezahlt. بس پټوه دې په ځای کې ده، ما پیسې ورکړي. نو bezahlen regelmäßig ورب د haben استعمال کیږي، bezahlt participle 2 ده او د im present conjugation. خبرول یا معلومات ورکول. informieren. اوس ما وایو تاسو باید ما سره وخت خبر کړئ، یعنی په خپل وخت کې ماته خبر راکړئ، ناوخته نه کړئ. Sie müssen mich rechtzeitig informieren. یا du musst mich rechtzeitig informieren. ته باید ماته په خپل وخت خبر راکړئ چې ناوخته نه شي. regelmäßig ورب د informieren او informiert د دې participle 2 ده او د im present conjugation ده. لاسلیک کول یا امضا کول. unterschreiben. اوس که وایي چې زه یو تړون یو قرارداد لاسلیک کوم یا امضا کوم، نو څنګه به وایو؟ ich unterschreibe einen Vertrag. unregelmäßig ورب ده unterschrieben د دې participle 2 ده او دا یې هم present conjugation. بل ورب د نهه پنځوسم ورب په کرایه ورکول. یو خو په کرایه نیول و، موږ مخکې لوستلی و، میټن، دا په کرایه ورکول. vermieten. اوس که وایي چې زه غواړم خپل کور یوې کوچنۍ کورنۍ ته په کرایه ورکړم، نو دا به څنګه وایو؟ Ich möchte mein Haus an eine kleine Familie vermieten. نو زه غواړم چې خپل کور په یو وړوکي کورنۍ باندې چې شی کوم په کرایه ورکړم. دلته مهمه دا ده چې سړی پوه شي چې فرمیټن سره پریپوزیشن ان استعمالي، یو چاته په کرایه ورکول. regelmäßig ورب د haben استعمال او vermietet د دې participle 2 د im present conjugation. موټر پارک کول، یو ځای کې درول، نو دې ته به څه وایي؟ شپېتم نمبر ورب ده پارکن. اوس که وایي چې تاسو دلته د پارک کولو اجازه نه لرئ، چې موټر یا بایسکل یا بل شی پارک کړئ، نو څنګه به وایي؟ Du darfst hier nicht parken. Du darfst hier nicht parken. regelmäßig ورب د haben استعمال کیږي، geparkt د دې چې د participle 2 ده او د im present conjugation ده. اندېښنه کول، پالنه کول، چمتو کول
داسې یو ورب چې کافي معناګانې لري خو اندېښنه کول یې موږ کوله معنا واخلو. Sorgen. اوس کوئ چې اندېښنه مه کوئ او چاته وایي نو وایي چې sorge dich nicht. اندېښنه مه کوه، تشویش مه کوه. همدارنګه که زه اوس ووایم چې دلته زه بله معنا یې واخلم پالنه کول نو زه وایم چې ich muss für eine große Familie sorgen. دلته معنا دا ده چې زه باید د یوه سترې کورنۍ پالنه وکړم، د هغوی غم وخورم. دلته بیا د اندېښنې یا د تشویش مسله نه ده، دلته sorgen یعنې د هغوی پالنه کول. همدارنګه که اوس ووایو چې die Polizei sorgt für Sicherheit. نو پولیس څه کوي؟ هغوی چمتو کوي امنیت، یعنې د امنیت غم خوري. نو دلته sorgen د تشویش معنا نه ورکوي. die Polizei sorgt für Sicherheit. نو دلته یعنې هغوی د امنیت غم خوري، د هغو امنیت چمتو کوي. نو دلته sorgen د دې معنا ورکوي. او همدارنګه چې زه وایم چې اوس فرض که پارټي ده یا څه شی ده نو زه خپلو دوستانو ته وایم چې ich sorge für die Getränke. یعنې د مشروباتو غم به زه وخورم، دغه به زه چمتو کوم. نو دې ځای کې ګوره sorgen یو ورب ده چې د اندېښنې یا تشویش کولو په معنا هم ده، خو په مختلفو شرایطو کې، مختلف کانټکس کې، حالاتو کې مختلفې معناګانې ترې اخیستل کېږي. نو تاسو به جملې ته ګورئ او د همغې مطابق به بیا د دې معنا اخلئ. دا یو regelmäßig ورب ده، د haben استعمال ورسره کېږي. gesorgt د دې څه شی ده؟ participle 2 او دا یې هم present conjugation ده. اغوستل او راکش کول یو ورب ده، دوه معناګانې کولی شي د دې نه واخیستل شي. په اغوستل یې اوله نو موږ وایو چې tragen. زه یم چې زه خوښ یم چې یو سوټ واغوندمه نو دا به څنګه وایو؟ ich trage gerne einen Anzug. Anzug موږ په واده کې یا د کار لپاره چې ځو انټرویو ته نو موږ Anzug اغوندو، یو سوټ. خو همدارنګه زه داسې هم ویلی شم چې ich trage seit einem Jahr eine Brille. د یو کال راهیسې زه عینکې په سترګو کوم. نو دلته هم tragen د اغوستلو یعنې په سترګو کولو معنا هم ورکوي که د عینکو لپاره استعمال شي. او همدارنګه tragen کش کولو ته راکش کولو ته هم وایي. که زه اوس ووایم چې ich trage den Koffer یعنې زه دغه بکس چې ده دا زه راکش کوم. نو دا سفري بکس چې کوم ده دې ته کوفه وایي. دې ته دا زه راکش کوم نو دلته د کش کولو معنا. نو دې ته regelmäßig ورب ده او haben استعمال کېږي. getragen د دې څه شی ده؟ participle 2 ده او دا یې present conjugation ده. ښه، 15 نمبر ورب ده وچول. د اور په واسطه، د لمر په واسطه باندې یو شی وچوي. اوس کوئ چې ما خپل لاندې کالي چې دي هغه په اور سره وچ کړل، د اور په مرسته د اور په وجه باندې ما وچ کړل لاندې و کالي مې. نو دا به څنګه وایو؟ ich habe meine nassen Kleider am Feuer getrocknet. نو ما خپل لاندې کالي نس لون ته وایي، نسن. نو دلته meine nassen Kleider. او regelmäßig ورب د haben استعمال هم ورسره کېدلی شي، د sein استعمال هم کېدلی شي. ist او hat getroffen. او دا یې هم present conjugation ده. بل د ګټل لکه د پیسو او بله معنا هم د مستحق کېدل. خو کانټکسټ ته به ګورئ. نو موږ وایو چې verdienen. verdienen ګټلو ته لکه زه اوس وایم که موږ وایو چې زه په میاشت کې 2000 یورو ګټم نو څنګه به وایو؟ ich verdiene 2000 Euro im Monat. زه په میاشت کې 2000 یورو ګټم. خو ته داسې هم ویلی شي مستحق کېدلو په معنا باندې هم راتللی شي. که تا ته یو څوک ووایي چې تا خو ډېر ښه کار وکړې یا ډېر زحمت وباسې نو ته ستا مشر ده، ستا شیف ده، نو هغه تا ته وایي چې du verdienst eine Beförderung. ته پروموشن ته
ته د پروموشن مستحقي یا du verdienst eine Gehaltserhöhung ته د معاش یا سیلري رایز مستحقي نو دغه مستحق کېدلو معنا هم ترې اخیستلی شي نو تاسو به کنټکست ته ګورئ چې څه معنا ورکوي نو verdient د دې پارټیسیپ سوای ده او دا im present conjugation ده بل ورب لرو 55 نمبر چې بل یا نوي کور ته منتقل کېدل لکه کډه راوړل نو einziehen چې ورته وایي متوجه اوسئ چې انسین نه ده einziehen انسین چې شو بیا هغه لباس اغوستل ته وایي دا einziehen یعنی کډه راوړل نو که زه وایم چې سبا زه نوي اپارتمان ته یا نوي تعمیر ته کډه راوړم را انتقالیږم نو دا به څنګه وایو Morgen ziehe ich in die neue Wohnung ein. بس زور ځای مې پرېښود نوي تعمیر ته کډه راوړم نو einziehen urregelmäßig ورب ده او sein استعمال ورسره کیږي او همدارنګه trennbar ده ځکه خو ein اخر ته راغی او پارټیسیپ سوای چې دا eingezogen دا یې هم present continuous بل دا چې کډه وړل بل ځای ته تلل یو خو کډه راوړل وکنه یو ځای نه وتل کډه وړل یا بل ځای ته تلل ausziehen نو زه وایم چې زه ډېر ژر د زاړه اپارتمان څخه کډه وړم نو زه وایم چې دا به څنګه وایو Ich ziehe bald aus der alten Wohnung aus یا کېدای شي بعضې وخت کې تاسو په یو کور کې پراته یو تاسو یو کور مالک وایي چې du musst ausziehen بس موږ زه تا نه غواړم ته باید ځان ته غم وخوري ته باید دې ځای نه ووځي یا همدغه ausziehen بیا بله معنا هم لري لکه لباس وباسل نو زه اوس وایم چې ich ziehe den Mantel aus زه خپل کورتۍ چې د هغه وباسم کالي یا لباس ایسته کول unregelmäßig ورب ده او همدارنګه trennbar ده او دې سره sein ورب استعمالیږي او ist ausgezogen د دې چې ده دا یې پارټیسیپ سوای present perfect کې او ده د دې present